مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا دسه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه کوو که نه یو نه یو چې تا پریښي یو قسم دی ښه د زړه درنه خفه یو بس د ستا نه پرادې خوا نه د بدو نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس دې مخکې الله خیر کړي بس د ځان سره اخته یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو یوه نوې کیسه راوړه نامنلې کیسه راوړه یوه بله کیسه راوړه یو بدله کیسه راوړه څه ماته او سروغ راوړه بس څه نوي دروغ راوړه دغه ټول تال برابر که ځان دی هر څه نه خبر که یو سړی دوی له پکار دی جنجڼی ورله پکار دی اجازه ورله پکار ده او مار نولی ورله پکار دی دوی په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس که چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس که پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ورباندې خرڅ که پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ورباندې خرڅ که داسې نه چې نه پوهېږي په دې هر څه ښه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دي هسې راټولېږي اوس به مړ مار راژوندی شي بیا به داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بس دي دې ته خوشحالېږي که ښکاره که پوشیده ده خو د ستا دې کې پیدا ده د روپۍ سیز دې په لس که خپل دارو ورباندې خرڅ که چې سودا خرڅه کې واړه بیا د ډول ډبلین غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه نادانه بیا که چا پوښتنه وکړه یا یې دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندي کړي دا خو مړه دي لیونیه مړه را چا را ژوندي کړي دا خو مړه دي لیونیه مړه لا چا را ژوندي کړي که ملا دی که امي دی که ولی دی که خالي دی که سرکار که ولسي دی بس د جنګ نه دی که لار شي که د مار که د نولي دی عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک ترې نه مالي دی مهرباني څه شعرونو ته راځم بیا بل نظم ته راشم مهرباني نادانه دغه شعرونه دي په اتر حواله د مسافرو ته هم ډالۍ وي او چې هله به په مونږ باندې اختر راشي هله به په مونږ باندې اختر راشي او بیرته چې د کلي مسافر راشي بعضې نیم سړی د مسافر نشي بعضې نیم سړی د کور ته زر راشي او تا نه بغیر نور ژوند به لا څنګه وي سر باندې مې ناصافه چکر راشي او خدایه چې د رزق وعده تا کړې وکړې چې اختر له مې دلبر راشي مهرباني او داسې راته ستا تنخواهي وستایي سار کې مې یو ستوری په نظر راشي او ګوره که څوک کړو باندې خپېمانه شي ګوره که دیدن له مازدیګر راشي مهرباني او یو ځل چې مې ستا دیدار نصیب شي نو نادانه یو ځل چې مې ستا دیدار نصیب شي نو خیر که تهمتونه د منبر راشي او کله به لیواله حالت ښکلي شي کله چې سپوږمۍ زموږ په سر راشي ډېره مهرباني نادانه دغه نوی نظم درته وایم چې پته نه لګي چې څه پته نه لګي چې څه وه په دې سترګو مې تیاره وه رڼا ورځ را باندې شپه وه د ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه ښه نو چا نه ګیله وکړو ښه نو چا نه مرور شو که د ځان سره پشر شو او د ځان نه ګیله وکړو که اسمان تندر گزار کو د اسمان نه ګیله وکړو که باران مو کاله ډنګ که د باران نه ګیله وکړو که نصیب باندې پرېږدو د هجران نه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته ښه نو چا نه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا دسه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه کوو که نه یو نه یو چې تا پریښي یو قسم دی ښه د زړه درنه خفه یو بس د ستا نه پرادې خوا نه د بدو نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس دې مخکې الله خیر کړي بس د ځان سره اخته یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو مهرباني